أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. الحمد لله الله تعالی موږ تاسو باندې ډېر لوی احسان دی. هغه موږ تاسو باندې بیا د رحمتونو او د برکتونو میاشت راوسته او اوس زموږ تاسو ازمایښت دی او چې څومره ډېرې نیکیانې موږ په دې کې راجمع کړو او هغه نیکیانې موږ دپاره بیا باعث د اجر او د الله تعالی د رضا وګرځېږي. او الحمدلله چې دا میاشت چې په کم بنیاد باندې الله تعالی عزتمند ګرځولې ده هغه د الله تعالی کتابونه او بیا زموږ ستاسو دا کتاب قرآن کریم دی او موږ تاسو ته د هغې توفیق راکړو د اورېدلو او د بیان کولو. زموږ دلته دا ترجمه دا ډېره مختصر ده. دا د قرآن کریم د تفسیر او د قرآن کریم باندې د پوهېدلو حق نه ادا کوي. دا ډېر انتهایی مختصر ده. خو یو تعلق جوړ شي قرآن کریم سره د قرآن کریم یو بنیادی یو خبره ذهن کې راشي چې یاره قرآن کریم کې الله تعالی د دې باره کې خبره کړې ده دې باره کې خبره کړې ده نو انسان سره بیا تجسس پیدا وشي چې یاره تحقیق یې وکړو او دې کې نه نوځو او دې باندې نور تفسیر وګورو. بیا الحمدلله تاسو کې اکثر تعلیم یافته یای د هغې تفسیرونه د عمل کولو د ځان پوهولو بیا په هغه باندې د عمل کولو. نو الله تعالی دې موږ تاسو ته دا ترجمه او دلته راتلل او دغلته ناسته د دې قرآن کریم دپاره بنیاد جوړ کړي او بیا د الله تعالی په دې بنیاد باندې هغه دیوالونه ودرئ چې کوم صحابه کرامو په خپلې زندګي کې د قرآن سره تعلق په بنیاد باندې ودرولي وو. سوره انعام 55 نمبر آیت به وایو انشاءالله. قل او آیا انی بشک ز چې اما نهیتو زمنه کړی شوی اما ان دا چې اعبدا ز عبادتو کما خبر امنما الذین د اغو کسانو یا د اغو شیونو تدعونا چې تاسو بلئ یا تاسو عبادت کوئ من دون الله سوا د الله تعالی نه. قل او آیا لا اتبعو ز پیروي نه کوم اهواءکم ستاسو د خواهشاتو قد بتحقیق سره ضللتو زب گمراه شما کزو کما پیروي ستاسو د خواهشاتو نو زب گمراه شما. اذن په دغه وخت کې وما انا او نه یم زه من المهتدین د لارو موندونکو نه که زه تاسو خبره ومنم. او دا هغه مشرکین راغلي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې سمجوته به وکړو ته زمونږ خبره ته ومنه موږ به ستا ومنو او ته دا چې وایي بس دا ټیک ده خو زمونږ د بوتانو باره کې څه مه وایه موږ د دې خدایانو باره کې څه مه وایه دې ته بد رد مه وایه. نو الله ورته جواب ورکړي چې دې ته ووایه چې زه خو ستاسو دې خبرې نه منع کړی شوی یم. قل ووایه انی زه چې یم علی بینة په دلیل باندې یم ښکاره دلیل باندې وضاحت سره خبرې باندې یم زما خبره مضبوطه ده ټیک ده درسته ده من ربي د خپل رب طرف نه وکذبتم او تاسو دروغ وګڼه به دغه یعنی په ده باندې تاسو دې ته تاسو دروغ نسبت وکړو د ما چې څه راوړي دي د الله تعالی طرف نه د قرآن او دغه طرف نه هدایات. ما عندي نشته د ما سره ما هغه شی تستعجلون چې تاسو جلدی سره غواړئ توندی کوي تاسو به باغ باندې نو دوی به بیا مطالبه کوله
چې خاچ مونږ نه مانو نو توای چې عذاب 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 قیامت 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 نو کله وی رای ولا بس رای ولا چې ختم شي معاملہ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي چې ما سره دا خبر د دې خبرې ما سره اختیار نشته چې فورن قیامت برپا کما یا فورن تاسو سزا درکوم دا زما اختیار کې نه ده ما عندي ما تستعجلون نشته ما سره هغه شی چې تاسو به جلدی کوي او جلد کوي تاسو ان الحكم ند فیصله الا مگر ده لله الله تعالی د پاره فیصله زما په اختیار کې نه ده د فیصله کول اختیار د الله تعالی سره ده زما سره خو صرف د الله طرف نه چې کوم وحی راغلی ده د دې بیان کول دي یقص هغه بیان ای الحق صحیح خبره ټیک خبره حق وهو او هغه خیر الفاصلین بهترین فیصله کوونکی ده یعنی وخت مغه معلوم دی چې کم خو وخت دی او فیصله مغه ته پته ده قل او یا لو کچری ان عندي و ما سرا ما اغشه تستعجلون چې تاسو جلدی کوي پاغه بیړي سره غواړي او جلد سره غواړي به د اغه لقضیا نو فیصله شوی به الامر کار معاملہ بیني زما په منځ کې و بینکم استاس په منځ کې دغه چې الله تعالی خو مخکې نه یو حد مقرر کړی دی او هغه حد ته برسیږي نمربو هغه حد ته برسیږي عذاب برازي هغه حد ته برسیږي نو قیامت برازي او کدا زما په اختیار کې وای او تاسو غوښتي وای یا زه په جذباتو کې راغلی وای نو اوس پورې معاملہ ختمه وه خدای الله تعالی خو بردبار دی حلیم دی هغه خپل فیصله مخکې نه کړی دي والله او الله تعالی عالم خپوهیږي په ده بالظالمین په ظالمانو باندې وعنده اغسر دي مفاتيح چابيان کنجيان الغيب د غيب لا يعلمها ايسوک نه پوهیږي پاغه الا مگر هو هغه پوهیږي بچا ته پته نشته او دلته خاص اشاره د قیامت باره کې د غختو قیامت زر نو دا پته صرف الله تعالی بل چا ته پته نشته او اسی خو یو علم د غیب اچا تعالی تعالی ور کړی نه دی اچا تعالی نه دی ور کړی او د دې تفصیل په سورته لقمان کې 34 نمبر آیات کې الله تعالی د پنځو شیونو ذکر الله کړی دی آیت نمبر 34 څلور درشم چې د دې علم الله تعالی هیڅ چاته نه دی ور کړی او مزید تفصیل چې هغه تلاش شي او تاسو ته خو او باقي کې یو خبره دا هم ده چې هیڅ یو کس ته دا پته نشته چې په کومه ورځ بمرما او هیڅ یو کس ته دا پته نشته چې قیامت وکړه راځي دا الله تعالی چاته علم نه دی ور کړی او هم دا هغه باره کې ابو داود کې حدیث هم ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بخاری شریف کې ده چې د غیب کنجان الله سره دي او د هغه غیب کنجانونه خاص کر دا پنځه شیونه د الله سره دي چاته خود لري نه او بل حدیث ده ابو داود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې څوک کاهن تلاړ نجومی ته چې هغه ورته سبا حال خي او د هفته حال او د میاشتو حال او دا زموږ تاسو بیماری راځي دا زموږ نن سبا په اخبارونو کې باقاعده هر ورځ او هر هفته او هر میاشت راځي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د ابو داود حدیث ته چې چا هغه تلاړو او هغه یقین وکړو نو دته د رسول الله صلی الله علیه و سلم د امت نه ده د زما چې سراوړي دي هغه ته د دروغ نسبت وکړه او دا زموږ عام عادت ته حتی چې په ټیو باندې باقاعده دغه پروګرامونه کوو خلکو ته خایو چې سبب دا کیږي دا چې دا پته نشته او چا چوکړه او دې باندې نور تفصیل ورسره راځي الله تعالی فرمایي چې دا د شیطانانو نه یو شیطان دی چې د راځي اسمانونو ته او د الله خبر اوریدلو کوشش کوي او الله ورته یو خبره ورواوري او دې ور سره 99 ځان دروغ شریکی نو یو خبره خو د رښتیا شي په 99 دروغ ور سره وي او هغه به د خلکو ته خوري هغه د خلکو کې پریشانی تقسیمای او هغه یو خبره د بیا دلیل جوړ کړی وي چې ګوره ما تاسو ته د میاشتې مخکې خبره کړې و د کال مخکې خبره مې کړې و نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په غیب باندې یقین وکړو د ما راوړي شیونو ته دروغ نسبت وکړو الله دې متاسو بچ کړي د دینه نو علم چا سره ده الله تعالی سره ده ويعلم او هغه پوهیږي هغه خبر ده ما په شیونو باندې فل بر چې په وچه کې دي والبحر او په دریاب کې دي پلاندو او په خشکی کې چې هر څه الله ته پته ده او دا سورۃ انعام ده دا الله تعارف ده وما تسقط او نپریوزی نه ساقط کیږي یعنی نپریوزی نه راخته کیږي نپریوزی من ورقه سپانینا ان هیڅ یو پانا الا مگر يعلمها دا په علم کې ده هغه یو پانا ورنه داس نه را پریوزی چې هغه الله ته پته نه الله په علم کې ده ولا حبه او نه دانا
فی ظلمات الارض پتیارو د زمکه کی یعنی تا دانا وګرځولا نو